बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بیا هم ښه راغلاست. راځو د پایتان سټاپ انسټالو څنګه کولی شو چې په خپل کمپیوټر کې پایتان انسټال کړو. نو د پایتان افیشل پیج ته راځو. کله چې موږ تاسو د پایتان دغه افیشل پیج ته راغلو نو دغه پیج لینک به زه په د ویډیو په ډسکرپشن کې له تاسو سره شریک کړم. نو دغه د پایتان هغه افیشل پیج دی، دغه د پایتان تر ټولو لیټیسټ ورژن چې دی هغه پایتان 3.10 چې دا د پایتان تر ټولو لیټیسټ ورژن دی. نو پر دغه ډاونلوډ پایتان باندې موږ تاسې کلیک کوو. که وګورو موږ ته د ډاونلوډ منیجر وینډو پرانیستل شوه. نو دغه 28 MB فایل دی سټارټ ډاونلوډ. زموږ ستاسې ډاونلوډ کمپلیټ شو. نو راځو فایل خلاصوو. په فایل کې موږ تاسې د ډاونلوډ فولډر خلاصوو، پروګرامز فولډر خلاصوو او هلته د پایتان پر اکزي فایل پایتان 3.10.0 فایل باندې رایټ کلیک کوو او رن از اډمنسټریټر کوو. دا د پایتان هغه د انسټالیشن وینډوز موږ ته خلاص شو. په انسټال ناو باندې موږ تاسې کلیک کوو. خو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې اډ پایتان 3.10 پت که دغه چیک باکس موږ تاسې چیک نه کړو زموږ ستاسې پایتان کار نه کوي. نو ځکه دغه د وریبل پت یې موږ سیټ کوو. نو پر دغه باندې کلیک کوو او دغه باکس چیک کوو او بیا د انسټال ناو باندې کلیک کوو تر څو زموږ ستاسې پایتان صحیح کار وکړي. انسټالیشن یو څه وخت غواړي. دا زموږ ستاسې سټاپ په کامیابۍ سره انسټال شو او دغه وینډوز کلوزوو. نو که غواړو موږ تاسې خپل پایتان وګورو چې آیا انسټال شوی که نه دی انسټال شوی. نو راځو پر وینډوز کې باندې کلیک کوو او که وګورو دغه ریسنټلی اډیټ دا هغه پروګرامونه دي تر ټولو چې په دا اوسني نږدې وخت موږ تاسې انسټال کړي. پایتان 3 موډیول دی، آی ډي فور پایتان دی چې دا د پایتان خپله آی ډي ای ده، ډېر ساده. که وګورو نو دلته موږ تاسې د پایتان کوډ لیکو، پرنټ یو پرنټ سټیټمنټ لیکو، هلو که انټر بټن وو هغه موږ ته پرنټ شو. دا د ټولو د پایتان تر ټولو هغه ساده آی ډي همدغه ده. دا کلوزو او د سي ام ډي له لارې موږ څنګه کولی شو چې دا آی ډي خلاص کړو. نو وینډوز آر بټن باندې کلیک کوو، وینډوز کی پلس آر سی ام ډي ټایپ کوو، انټر بټن وهو. نو زموږ ستاسې سی ام ډي د موږ تاسې لیکو پایتان. کله چې موږ تاسې پایتان ولیکو اول د دغه سی یو آی ډي موږ ته لکه هغه د پایتان آی ډي داسې پرانیستل کېږي. نو دلته موږ تاسې د پایتان سټیټمنټ لیکو. کله چې هغه موږ تاسې ولیکو او انټر بټن هغه موږ ته رن کېږي چې دا و د پایتان انسټالیشن. په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسې د پایتان د آی ډي په انسټالیشن باندې بحث وکړو. یعنې څنګه کولی شو چې موږ تاسې د پایتان لپاره یو آی ډي انسټال کړو. آی ډي معنی انټګریټډ ډیولپمنټ کیټ چې په هغه کې موږ تاسې د پایتان کوډ کولی شو. هغه که پایچارم وي، که اناکونډا وي او که کومه بله آی ډي اکلیپس وي یا انټیلیجې وي.